جراب د مرګ وصیت په غور واوره د دې کلو او ښاریو پوښتنه وکړه او د اټک د سیند په غاړه غاړه ولاړ سه د خټکو یوسفزو پوښتنه وکړه په قلار قلار مې یوسه ثوابۍ ته د یوسف او شیربانو پوښتنه وکړه او جنازه مې ملکانو په څوکو کېږده د مومندو او باجوړو پوښتنه وکړه او په مزه مزه مې کوز که اشنغر ته په مردان کې د کوڅو پوښتنه وکړه او زه خلیل او داودزي په ما خبر که د آدم او د درخو پوښتنه وکړه پېښور دره کوهاټ درنه هېر نشي د هنګو د دعاؤں پوښتنه وکړه او زه پټل زما د مرګ یوه ټپه شه د میرلي د ورشو پوښتنه وکړه چې د بلو مازدیګر درنه هېر نشي د وزیر او بلوڅو پوښتنه وکړه چې د کوټې او چمن په لاره ولاړ سي د کاکړو د پټکو پوښتنه وکړه او بیا په بیړه بیړه راشه کوربې خور ته د هغې د سرو لاسو پوښتنه وکړه او هلته زما د ادبي سنګر یاران دي په صده کې د هغو پوښتنه وکړه او زه بنګه خالي شیرزی او یروګزو ته د توتکي د چنارو پوښتنه وکړه او د تیرا په تورو غرونو به راواوړې د خیبر د اپریدو پوښتنه وکړه د خاطرو به خاطر وکړي د خاطرو به خاطر وکړي د حمزه د تاترو پوښتنه وکړه او د شلمان په جګو سکو سلام وایه په شلمان کې د تپو پوښتنه وکړه او هزارنه او باسول نه چې ورتېر سي په ډاګو کې د خیمو پوښتنه وکړه نارنجګل مې د پټکي هرول کې کېږ د ننګرهار کې د بابو پوښتنه وکړه او د ملنګ یو څو اشعار به چاته یاد وي اخوا دې خوا د بانډو پوښتنه وکړه د کونړ په سردرو جرګه جرګه شه د بهسودو او درونټو پوښتنه وکړه د کونړ په سردرو جرګه جرګه شه د بهسودو او درونټو پوښتنه وکړه او په لغمان کې مهترلام بابا زیارت دی په لغمان کې مهترلام بابا زیارت او مازیګر د تیرګړو پوښتنه وکړه او سرشهی په چراګام درنه هېر نشي چاپریهار کې د ډاګو پوښتنه وکړه د کفن پټکی مې کوک په سر راکېږده بیا ورځه د خوږیاڼو پوښتنه وکړه د تورغر او د سرود په لویه لاره د مری برجو پوښتنه وکړه وطنۍ شنه لوپټه په ما خوره د سرګړي د وښو پوښتنه وکړه توقف د جنازې دپاره واخله دواړه غاړې د مرچو پوښتنه وکړه تر هغو مې خړو خاورو کې لیک نه کې د پرېوتو دیوالو پوښتنه وکړو په ما خاورې کړه امبار چې ډز وانه وړم په مزار مې د ډېوو پوښتنه وکړه